یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلانینګ څه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه ستا ده ویل قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده و د ظالم بچیه په دې علاقه کې خو ما نه سوا بل څوک شته نه د اسمان نه را پرېوتی که د کم دی ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره زمکه زما ده نو ادیرې لی بوتلی ویل دې ځای کې به ته څومره زمکه کې سملې ویل 2.5 ګزه کې ویل 2.5 ګزه زما هم ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه دا 2000 خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې دغه ځای کې 2.5 ګزه زمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زما هم ده په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران لیونی شو چو بیڑا اسی ویم دا اللہ والو خبر داسی وی چی پا دیڑکی ننوزی اوڑکی سوری ہوکی دا اللہ والو دسی خبر اس تما تواجی دا خانه طول نشا پا دیو خبر داغا دماغ ناو تا چی ما خود ونیم گز از مکا دا 2000 جیره بخو ندا دا زپا کم قهر اختا ہے نوار خانی و نوابی پریخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کیا نو عزیزانو هم نشینی دا آغا چا کوئے چکم فقیران زدر ترشتیا ہوئے نن میں کتا د دکان مخې ته د ډلې ډلې روان دیو زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو وله ورته وایي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوې ولاړې وې او دې شو لاندې به فقیران ناست او دو کانی بیدا سیخی او لوٹا با پیدا پاسا پرتاوا پاگی کی بے چائے باندی کڑی وی پا لوٹا کی ہوگا بے سکلے ونی لاندی بنا چرتا بچی آغا زینا بل زی تطلو نو اخپلا کمبل یا بڑستن بے چواغی نا بے پڑے تاو کو او ترخ کی بے نیولے و روان آغا دا بچپن فقیران چی ما کتلیو نن دی تبلیغی جماعت والا ہوتے چی زگورم آغا زما دا بچپن فقیران رایات پیدا براوانی او بسترے بے پترخ کی نیولی زان تا چی چوئی آغا ورد میں یو کتو نمی در تنالم خو کم از کم پا دی وقت کے با 10 کروڑ روپے ورسرئی 10 کروڑ روپے نقدی آجیداد پریدا